په مزار شریف ښار کې د سیرت النبی ازموینې سیالۍ غوره ګټونکي د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اعلان او په ډالیو وستایل شول. د مزار شریف د ښاري پوهنې امیر وایي چې په دې ازموینه کې د دغه ښار د 15مې ناحیې له 7 ښوونځیو څخه 1000 تنو زده کوونکو برخه اخیستې وه چې له ډلې 10 تنو د غوره ګټونکو په توګه ډالۍ ترلاسه کړې. په دې ازموینه کې موږ سره تقریبا 1000 نفرو متعلمینو اشتراک کړی. نو دوی ازموینه پکې ورکړه، په هغه کې 10 نفره ګټونکي اعلان سو چې هغو ته ښه جوایز نن ورکول سو. ورته مهال د یادې سیالۍ ګډونوالو د ټولنې د وګړو لخوا د دغه کتاب په لوستلو ټینګار وکړ او د ځوانانو لپاره یو بیړنۍ اړتیا وګڼله. بسیار احساس خوب دارم و میخواهیم که همین برنامه ها همین بیشتر شود سر تا سری مزار شریف یا همین ولایت های دیگر و میخوایم دیگر جوانان از این مستفید شود. کتابی که ما خواندیم اهمیت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دارا باشه و همچنین توصیه برای جوانایی که تا حالا کتاب در دسترسشان نیست توصیه میکنیم که از کتابخانه های شهر میتونن این کتاب ها را خریداری کنن و همچنین از چیزهای و معلوماتی که در کتاب موجود است استفاده کنن. طبیعی است که انسان باید در زندگی خود یک الگو داشته باشه و الگوی بهتر از حضرت محمد در دنیا پیدا نمیشه و این کتاب بر ما خیلی کمک کرد که مثلا راه روش بفهمیم در جوانی باید چیکار بکنیم، وقتی که پیر هستیم چیکار بکنیم، چه قسم به مردم خود تبلیغ بکنیم، چه قسم اونا رو منع بکنیم، چه قسم با اونا مثلا راه راست نشان بدیم. خیلی مهم است که کتاب باید خوانده شه و اگر مضمون اساسی مکتب شه خیلی خوب میشه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د بلخ ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په لار اچول شوې وه چې نن یې په غوره ګټونکو ځینې ډالۍ وویشل شوې.